اوس نو یو هوایي شرکت ښځو ته اجازه ورکړې تر څو ښځې وټاکي د ښځو په څنګ کې کیني او د نارینه په څنګ کې د کیناستو نه منع وکړي چې د اسلام د اړخه دا کار نه کېدو، بلکې د انډیاګو په نوم یو ایرلاین غواړي دا کار وکړي د دې لپاره چې ښځو ته اولویت ورکړي. یعنې اوس ښځې کولی شي چې ټکټ واخلي او وګوري چې ښځې یوازې د ښځو سره په څنګ کې کیني او نارینه ترې لرې اوسي. دا د نارینه‌و په وړاندې ظلم دی. که چیرې نارینه‌و داسې کوم کار کړی وای بیا به ښځو شکایتونه کول او مظاهرې به یې کولې او ویل به چې نارینه زموږ څخه کرکه کوي، یعنې زموږ په څنګ کې نه کیني. ولې کله هم چې دا کار د ښځو لخوا کیږي بیا ولې ټول چپ دي؟ زه هم نه پوهیږم چې ولې، او ستونزه هم دلته پیدا شوې. اوس نارینه وایي که چیرې موږ ونه غواړو د ښځو سره کینو بیا څنګه عمل کېدای شي؟ ویل کېږي کېدای شي د دې تیارو دا پلان له منځه لاړ شي. په دې کې تاسو څه نظر لرئ؟